داشت صبح قدرمن لیدونکو سلامونه د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د طالبانو یو بل محدودیت دغې ډلې ان د نجونو د زده کړو په تړاو پوښتنه تر بل امر پورې منع کړه. د طالبانو د نوي قانون توشیح په پکتیا او پکتیکا کې یو شمېر ملکي مامورین د ګیرې او خولۍ نه لرلو له کبله دندې ته له تګ منع شوي. په افغانستان کې د ښځو وضعیت د بلجیم د بهرنیو چارو وزیره د افغان میرمنو د غږ پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. پر روسیې د اوکراین د بې پیلوټو الوتکې برید 15 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. او د فرانسې پولیسو د ټلګرام بنسټګر نیولی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي چې تر بل امر پورې د نجونو د زده کړو په تړاو پوښتنه کول منع دي. ندیم چې د یکشنبې ورځ د رسنیو په مرکز کې د طالبانو د حساب ورکونې په ناسته کې خبرې کولې ویلي چې د دغې ډلې هیڅ امر د شریعت خلاف نه دی او تر بل امر پورې د نجونو د زده کړو په تړاو پوښتنه کول هم منع دي. د نوموړي طالب چارواکي په خبره د پوهنتونونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل داسې مسله نه ده چې په څو اونیو یا څو میاشتو کې حل شي. ندیم ویلي چې د نجونو زده کړو د موضوع پر سر د هېواد دیني عالمان څېړنه کوي. دغه په باور د دیني عالمانو د مثبت نظر په صورت کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي. ندیم ویلي که دیني عالمان له څېړنې وروسته د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو اجازه ورنه کړه د زده کړو د نجونو محرومیت به دوام ولري. د ویلو ده چې پر افغانستان د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته دغې ډلې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې. په پکتیا او پکتیکا کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر مامورینو په دې دوو ولایتونو کې د دولتي ادارو کارکوونکو د ظاهري بڼې له کتلو وروسته یو شمېر کسان د ګیرې او خولۍ د نه لرلو له کبله د دندې ځای ته له تګ منع کړي دي. سرچینې د یکشنبې ورځ اشتسو ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان له پرون راهیسې د دغې ډلې د دولتي ادارو مخې ته ولاړ دي او د کارکوونکو ظاهري بڼه څاري. د سرچینې په وینا هغه کارکوونکي چې ګیره او خولۍ نه لري دفترونو ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې طالبانو دې کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې که د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي نه کړي له دندو به ګوښه شي. د یادونې ده چې څو ورځې دمخه د طالبانو غایب مشر ملا هبت الله اخندزاده د دغې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب کړ. د دغه قانون پر بنسټ د کارکوونکو د ګیرې پرېښودل لازمي دي. طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له تصویب وروسته پر هیوادوالو د دغه قانون پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی. دا قانون له کورنیو او نړیوالو شدیدو غبرګونو سره مخ دی. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاج الله حبیب د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په غبرګون کې ویلي چې دا قانون د افغانستان د نیمایي نفوذ د له منځه وړلو هڅه ده. له حبیب د شنبې ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د دغه قانون موخه له عامه ځایونو څخه د ښځو ایستل دي. هغې ټینګار کړی چې د افغان ښځو غږ او مقام باید پیاوړی شي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر همداراز یادونه کړې چې هیواد یې د افغانستان له مدني ټولنې ملاتړ کوي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنالنا بیربوک ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب د افغانستان د نیمایي نفوس یعنې د ښځو غږ خاموشوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې دا ډول قوانینو تصویب ښیي چې له سخت دریځه اسلام پالو ډلو سره د اړیکو جوړول ناشوني ده. د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تصویب د ښځو او بشري حقونو سازمانونو له توند غبرګون سره مخ شوی دی. د روسیې پر بلګورود سیمه د اوکراین د بې پیلوټو الوتکې په برید کې 15 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 12 نور ټپیان دي. د بلګورود والي ویاچسلاو ګلادکوف ویلي چې دا برید شنبه شپه مهال شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د دې ټپیانو له ډلې د شپږو کسانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د کیف لخوا د بې پیلوټو الوتکو بریدونه په ځانګړې توګه وروسته تر هغې چې اوکراین د کورسک په سیمه کې د روسیې خاورې ته دننه شو زیات شوي دي.
څو ورځې مخکې اوکرایني ځواکونه د روسیې له پولې تیر شول او د دغه هیواد خاورې ته ننوتل چې په ترڅ کې د کورسک سیمه په نښه کړه. اوکرایني چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ځواکونو د درنوي استوګنې سیمو په ګډون د روسیې 1283 کیلومتره خاوره نیولې ده. نړیوالو رسنیو د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د روسي فرانسوي میلیارډر او د ټلګرام پیغام رسونې اپلیکیشن بنسټګر پاول دوروف د نیول کېدو خبر ورکړی دی. ټویټرز راپور ورکړی چې دوروف د شنبې ورځ د پاریس په بورګیټ هوایي ډګر کې نیول شوی دی. ورته مهال کیف یو په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د ټلګرام بنسټګر د څېړنو لپاره د فرانسې پولیسو نیولی دی. د راپور پر بنسټ د دوروف څېړنې به په ټلګرام کې د څارونکو پر نشتوالي تمرکز وي. د فرانسې د پولیسو په وینا په ټلګرام کې د څارونکو نشتوالی د دې لامل شوی چې په دغه پلیټفارم کې جنایي فعالیتونه دوام ولري. ټلګرام او د فرانسې د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې له لویدیځو نادولتي بنسټونو څخه غوښتي چې د دوروف د خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي. په روسیه کې زیږېدلی دوروف او د هغه ورور په 2014 میلادي کال کې ټلګرام رامنځته کړ. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای پامان.